سلامونه. بیا هم افغان جرمن انفو یوټیوب چینل ته په خیر راغلی. جرمني په پښتو د فروشاین لوستونه دي. د پوښتنو او ځوابونو اووم څپرکی ده. راځو لومړۍ پوښتنو ته. هر څپرکی دوه برخې لري. لومړی بنسټیز سوالونه یا پوښتنې دي، دویمې بیا د B کلاس همغه چې د PKW دي هغه لوستونه دي. Was versteht man unter defensivem Fahren? د دفاعي موټر چلونې د تعریف د لاندې سړی څه باندې پوهیږي یا څه معنا ورکوي؟ Nicht auf dem eigenen Recht bestehen، په خپل حق باندې باید پافشاري ونه کو او په دې ټینګار ونه کو چې زما حق د زما لاس ده، زه باید لاړ شمه. نو تاسو باید د نورو اشتباهات ته وګورئ. هغه کېدای سي فعله یا اشتباه وکړي. mit Fehlern anderen rechnen. که تاسو په خپل لاس باندې روان استئ او سړک یو ځای کې تنګیږي، حق ستاسو ده چې تاسو لاړ شئ، خو یو وار بل نفر راځي غواړي هغه تاسو نه مخکې له چپ لاس نه یا ستاسو مخامخ لاس نه راسي، نو پرېږدئ هغه ته حق ورکئ. و mit Fehler anderen rechnen، د نورو اشتباهاتو ته هم باید وختي حساب کړی وي چې نور خلک اشتباه یا نور موټروانان اشتباه کوي. Vorsorglich an jede Kreuzung anhalten، په هر یو څلور لارې کې احتیاطي بریک ونیسئ. نه، فقط دا چې defensive fahren دا معنا ورکوي چې همیشه تاسې باید دفاعي حالت ولرئ، که ستاسو حق وي یا نه وي. که چیرې ستاسو حق وي او بل موټروان ستاسو لاس ته راوړي، ورکړئ، لاره ورکړئ، پرېږدئ چې لاړ شي. نو که تاسو ووایئ چې نه حق زما ده، مخامخ سره هغه هم را روان وي، کوڅه تنګه وي یا سړک تنګ وي، تاسو هم روان سئ، حتما دلته یوه ترافیکي پیښه رامنځته کیږي، نو تیر سئ ترېنه. دې لپاره وایي چې دا ډیره مهمه ده defensive fahren، چې د نورو اشتباهاتو ته باید متوجه اوسئ او حساب مو کړی چې نور خلک احتیاط نه کوي، یوازې تاسو احتیاط کوئ. Diese Frage wurde richtig beantwortet. دویمه پوښتنه د څلورو نمرو پوښتنه انځوریزه پوښتنه ده. په انځور کې وینو چې د سړک سره دواړه غاړې موټرې ولاړې دي او مونږ ته د ترافیکي یوه لوحه ایښې، دا لوحه مونږ ته ښایي چې په دې سړک باندې ماشومان کته پورته کیږي. Womit müssen Sie rechnen؟ د څه شي حساب مو دلته باید کړی وي. Das vor mehr Fußgänger auf die Fahrbahn treten، معنا مخکې دلته کېدای شي د دغه موټرونو منځ نه یو وار پلي کسان راووځي. هو، das Kinder plötzlich zwischen den Fahrzeugen auftauchen، یو وار کېدای شي د دغه موټرونو منځ نه ماشومان هم راووځي. کله چې تاسو دغه لیکدړه وینئ یا دا لوحه وینئ، معنا دا ورکوي چې کېدای شي دلته کوم مکتب وي یا ښوونځی وي یا هم وړکتون وي یا د ماشومانو د لوبو ځای وي چې کېدای شي ماشومان د یو خوا نه بلې خوا ته لاړ شي. Das Fußgänger warten werden bis ich vorbeigefahren bin، تر هغو پورې چې زه تېرېږم پلي کسان ماته ودرېږي چې زه تېر سم پس د هغې نه. نه، زه د هیڅ چا کله چې تاسو د یو موټروان په حیث باندې دا فکر ولرئ چې هیڅ څوک ماته نه ګوري او یوازې زه یم چې باید خلکو ته وګورم او د خلکو ته مې پام وي، که هغه موټر وي، که هغه بایسکل وي، که هغه موټر سایکل وي، نو په دې وخت کې تاسو یو ښه موټروان یاستئ. پرېږدئ هر څوک چې هر څه کوي، مونږ خو د چا په زړه کې ناست نه یو که نه. د دې لپاره باید تاسو خپله احتیاطي جنبه ونیسئ. Diese Frage wurde richtig beantwortet. دریمه پوښتنه د څلورو نمرو پوښتنه ده. Die Straße ist auf einem kurzen Stück vereist، سړک په یو وړوکي ځای کې یا لږ ځرکی یخ وهلی ده. Was sollen Sie hier möglichst vermeiden؟ کله چې سړک یخ وهلی وي، تاسو باید څه شی ونه کړئ. bremsen، یو وار بریک ونه نیسئ په رفتار کې چې موټر ښویږي. Lenkbewegungen streng مه وهئ. beschleunigen، موټر ته ډیر سرعت مه ورکوئ. درې واړه سم. یو دفعه به بریک نه نیسئ چې موټر ښویږي، بیا به هم streng نه وهئ، بیا به هم موټر ته ریز نه ورکوئ. Diese Frage wurde richtig beantwortet. درې واړه سم دي. څلورمه پوښتنه د دریو نمرو پوښتنه ده. Wo müssen Sie besonderes mit plötzlich
auftretendem Nebel rechnen. په کومو ځایونو کې باید تاسو د دې حساب کړی وي چې یو وار منیار راځي، غبار راځي، ګردله راځي. نیبل که موږ معنا کوم منیار ورته وایو هغه سهار سهار یا ماښام ماښام کې چې یو دفعه یو دود را پیدا کیږي. هغه ځایونو کې باید تاسو د دې نیبل یا همدغه منیار حساب مو کړی وي. د دې حساب مو هغه وخت باید کړی وي چېرته چې تل اوبه لیدل کیږي، لکه ام فلوسلایفن چېرته چې روانې اوبه وي، ان میګبیټن چېرته چې بیا هم اوبه یا معدني سیمه وي، اوبه پې باندې اوبه راوځي یا د اوبو رفتار وي پکې، انزین دغه سیندونه یا نهرونه څه دي دلته. دا درې واړه سم دي. Diese Frage wurde richtig beantwortet. پنځمه پوښتنه د 5 نمرو پوښتنه ده. Warum kann Überholen auch auf übersichtlichen und geraden Fahrbahn gefährlich sein? ولې وای مخکې کېدل د یو موټر نه اگر که په سمه مستقیمه لاره باندې وي بیا هم خطرناکه تمامېدلی سي. Weil der Gegenverkehr langsam fährt als angenommen. دا ځکه چې د تمې خلاف را روان موټر ډیر استاوي. نه، د تمې خلاف کله چې زمونږ لاره د را روان موټر لاره ډیره لنډه سي او را روان موټر ډیر تیز راسي او بیا هم د تمې خلاف چې مونږ د موټر نه مخکې کیږو زمونږ د مخکې کېدو لاره ډیره اوږده سي. Diese Frage wurde richtig beantwortet. شپږمه پوښتنه د 4 نمرو پوښتنه ده. In der Dämmerung kommt Ihnen eine landwirtschaftliche Zugmaschine mit eingeschalteten Beleuchtung entgegen. Womit müssen Sie rechnen? کله چې تاسو په ډیمرونګ ماښام وخت کې او یا سهار وخت کې همدغه غبار وي، تیاره کیږي استا خو غبار وي، تاسو نه مخکې د کاروانده ماشین یا هغه تراکتور روان دی، خو را روان دی په هغې وخت کې دی دواړه څراغونه چالان کړي وي. Womit müssen Sie rechnen? د څه شي حساب مو باید کړی وي. Die Zugmaschine kann 2 Begleiter-Anhänger mitführen. وای کېدای سي همدغه تراکتور 2 نور ټریلرونه ځان پسې راکش کړي وي. هو. Die Zugmaschine kann ein breiteres, schlechter erkennbare Arbeitsgeräte mitführen. کېدای سي د ټریلر سره یو بل ماشین هم ځان پسې راتړلی وي چې هغه لیدل کیږي نه په اسانۍ سره. هو. Die Breite der Zugmaschine ist trotz der eingeschalteten Beleuchtungen nicht immer erkennbar. اگر که د همدې تراکتور څراغونه چالان هم وي بیا هم د ډیری وخت د تراکتور د بارداري یا سور حساب نه معلومیږي ځکه کېدای سي یو شی پې باندې بار وي، اوږد وي، راوتی وي. دا 3 واړه ځوابونه سم دي. اوومه پوښتنه د 4 نمرو پوښتنه ده. ویډیویي پوښتنه. په ویډیو کې زه راسته لاسته تاویږم، اشاره مې وهلې، معنی شاته دا ده په دې آینه کې ماته ښکاري چې بایسکل را روان ده، چراغ شین سو او زه غواړم تاوسم. پوښتنې ته ځو. Worauf müssen Sie jetzt achten? څه شته مو دلته باید پام وي. Auf das Fahrrad بایسکل چلوونکي ته، auf das Motorrad دغه موټرغر ته هم پام وي. نه. auf den vorausfahrenden PKW دغه موټر ته چې مانه مخکې ځي دې ته هم باید پام وي. ولې مو دې ته پام وي؟ کېدای سي چې د تاوېدو په وخت کې یو بل څوک یا یو بایسکل په منډه راسي او وغواړي سړک نه تیر سي خو دا موټر یو دفعه بریک ورته ونیسي، نو له دې وجې هم کېدای سي خطر مخته راسي. دا دواړه سم دي. Diese Frage wurde richtig beantwortet. اتمه پوښتنه د 4 نمرو پوښتنه. Dürfen Kraftfahrer beim Führen von Kraftfahrzeugen während der Probezeit unter der Wirkung alkoholischen Getränke stehen? اجازه سته ده و یو موټر چلوونکي ته د موټر چلوونکو په وخت کې هغه هم چې په پروبه سایډ کې وي
یا امتحاني دوره کې وي د الکول څښلو یا د شرابو د تاثیراتو لاندې راسي، معنا دا چې که چېرته تاسو په پروبه سایډ کې هستئ او موټر چلوئ بیا هم یو نشه یي توکي وکاروئ او په دې وخت کې تاسو موټر چلوئ. Nein, in keinem Fall dürfen Kraftfahrer während der Probezeit unter der alkoholische Getränke stehen. یعنی که چېرته تاسو په پروبه سایډ کې هستئ کیدای شي چې تاسو نشه یي توکي وکاروئ او دغه نشه یي په لنډه ووایم شراب یا هم الکول لرونکي بیر وکاروئ. نه، هېڅکله هم د موټر چلولو په وخت کې هېڅکله نشه یي شی نه کارول کېږي. نهمه پوښتنه د دریو نمرو پوښتنه ده. Wer muss in diese Situation blinken؟ څوک باید دلته اوس اشاره ووهي؟ زه باید اشاره ووهم او دغه موټر چې دلته دی دا باید اشاره ووهي. د آسماني موټر. Diese Frage wurde richtig beantwortet. Summa Puchtana, wie verhalten Sie sich beim Anfahren von Fahrbahnrand? کله چې ستاسو موټر د سړک څنډې ته ولاړ وي او غواړئ سړک ته راواوړئ او حرکت ورته ورکئ، نو څنګه کوئ؟ څه رقم موټر چالانوئ او یو دفعه سړک ته راوړئ؟ Blick in den Rückspiegel genügt. یوازې په شاته شیشه کې وګورئ همدا کفایت کوي او موټر ته حرکت وکړئ؟ نه. Rückwärtigen Verkehr beobachten. هغه موټرونه چې شاته را روان دي هغې ته هم باید پام وي او اشاره ووهئ. دا دواړه سم. 11مه پوښتنه د 4 نمرو پوښتنه ده. Sie möchten aus dem Grundstück ausfahren. Was ist richtig؟ تاسو غواړئ د کور د حیاتي نه یا همدغه وړوکې باغچه غوندې چې د کور په مخ کې ده یا د کور شاته ده د دې نه غواړئ ووځئ، کومه کړنه سمه ده؟ Ich hoffe دلته ګورو انځور ته، بیرته راځم انځور ته. اول انځور ته ګورو. زه د سړک نه وځم، په ما باندې دغه پلي تلونکي کسان هم لومړیتوب لري، که دلته بایسکل وي هغه هم لومړیتوب لري، که موټر وي هغه هم لومړیتوب لري. زه باید ټولو ته وخت ورکړم چې هغوی تیر سي، پس د هغې نه زه کولی سم راووځم. Ich hoffe kurz damit mich die Fußgänger ausfahren lassen. زه یو لنډ رنډ کوم د دې لپاره چې پلي تلونکي کسان ماته لاره راکړي. نه. Ich muss warten bis die Fußgänger die Ausfahrt überquert haben. زه دلته په تمه پاتې کېږم یا ورته ودرېږم تر هغه وخته پورې چې د پلي تلونکي کسان د دې سړک نه واوړي. هو. Ich darf, falls die Fußgänger auf ihren Vorrang verzichten. هغه وخت کې که ماته دغه فوسګنګر یا د پلي تلونکي کسان اجازه راکړي او خپله ووایي زه ته ووځه، په لاس باندې خصۍ واضح اشاره راته راکړي، پس د هغې نه هم زه کولی سم لاړ سم. دوی ماته اجازه راکوي، یعنې دا درېږي، ماته وایي ته راوځه، هغه وخت کې هم زه کولی سم راووځم. Diese Frage wurde richtig beantwortet. 12مه پوښتنه د 5 نمرو پوښتنه ده. ویډیویي پوښتنه ده. لومړی راځو ویډیو ته. ویډیو به وګورو. په ویډیو کې لومړی په خپلو شیشو کې هم ګورو، درې واړو شیشو کې دننه، بیا د سړک غاړو ته ګورو، لوحو ته ګورو چې په لوحه کې د سړک موږ د 2 دانې لوحې وي کمبیناسیون، یوه دلته هم پام وي، یوه د 10 او بله د سړک د سور د کمیدو یا د تنګېدو، او بل د دې موټر شاته یو بایسکل چلوونکی پټ شو. بیا راځو ویډیو ته. دواړه خوا د سړکونو ګورو. دې ترافیکي لوحو ته مو که پام کړی وي 2 دانې. سرعت راټیټېږي، 10 کېږي، سړک هم راتنګېږي او دا بایسکل چلوونکی هم دلته د موټر شاته پټ شو. پوښتنې ته ځو. Warum müssen Sie hier verzögern und bremsbereit sein؟ دلته ولې باید تاسو خپله ځغاسته راکمه کړئ، د موټر سرعت راټیټ کړئ او دومره آماده واوسئ چې بریک ونیسئ، پښه مو په بریک باندې وي. Wegen des Fußgängers، د دغه پلي تلونکي کس له وجې نه. نه. Radfahrers، دلته چې کوم د بایسکل چلوونکی راغی د دې له وجې نه.
grünen Fahrzeug. Grünen Fahrzeug دغه شین موټر. نه د دې وجه نه. Diese Frage wurde richtig beantwortet. 14 پوښتنه د 3 نمبرو. Wie müssen Sie sich in dieser Situation verhalten? تاسو دلته څنګه سمه کړنه باید وکړئ. تاسو دلته باید څنګه سمه کړنه وکړئ. Ich muss vor dem Andreaskreuz halten. Andreaskreuz دغه ضرب علامې ته وایي چې سره او سپینه ده. دې ته وایي. زه باید د دې نه مخکې ودرېږم. نه. Ich muss links am Sicherungsposten vorbeifahren. Na, mir ویلې ده. نه زه نسم کوی. links fahren. راسه دغسې لاړ سه دې خوا نه تېر سه. نه. rechts am Sicherungsposten vorbeifahren. Sicherungsposten دغه نفر چې دلته ولاړ دی. داسې راسه تېر سه. نه. Ich muss vor dem Andreaskreuz halten. زه باید دغلته ودرېږم. مخکې مې ویلې نه. دا ټاکنه سمه ده. Diese Frage wurde richtig beantwortet. 14 پوښتنه د 3 نمبرو پوښتنه ده. Sie haben ein geparktes Fahrzeug beschädigt. تاسو یو ولاړ موټر خراب کړئ یا مو ووهئ لږ زرکې خراب سو. Trotz angemessener Wartezeit ist der Geschädigte nicht erschienen. سره له دې چې تاسو ډیر ځنډ ودرېدئ خو بیا هم هغه موټر چې تاسو خراب کړی ده زوبل کړی ده د هغې خاوند رانغی. Was müssen Sie tun? دلته باید تاسو څه وکئ اوس. Ihrem Namen und Ihre Anschrift am beschädigten Fahrzeug hinterlassen und den Unfall unverzüglich der Polizei melden. خپل پته او خپل نوم په کاغذ کې ولیکئ او هغه موټر چې تاسو زوبل کړی ده د هغه د برف پاک یا هغه واوره چې پاکوي یا شیشه چې پاکوي د هغې نه لاندې کېدی چې شمال یې ونه وهي او بغیر له وخت ضایع کولو نه تاسو باید پولیس ته خبر ورکئ او همدغه کومه حادثه چې سوې ده دا باید پولیس ته راپور ورکئ چې هغوی هم خبر وي پې باندې. Sie dürfen den Unfallort ohne weiteres verlassen. تاسو کولی شئ هیڅ د کومې کړنې نه بغیر دغه د ټکر ساحه پرېږدئ او لاړ شئ. نه هیڅکله به دا کار نه کوئ. دلته یوازې دا پورتنۍ ټاکنه سمه ده. تاسو به خپل نوم لیکئ ادرس به هم لیکئ او بیا به پولیسای هم یا پولیس هم راخبروئ. Diese Frage wurde richtig beantwortet. 15 پوښتنه د 5 نمبرو پوښتنه ده. بیا هم انځوریزه پوښتنه. انځور ته راځو. په انځور کې زه په فورفارت یا په لومړیتوب لرونکي سړک باندې یم. زه غواړم چپ لاس ته تاوسمه. دلته دا سور موټر دی او ټرم یا هم دا ریل هم دلته دی. څوک لومړیتوب لري دلته. پوښتنې ته راځو. Welche Verhalten ist richtig? کومه کړنه سمه ده. Ich muss die Straßenbahn vorlassen. زه باید د Straßenbahn پرېږدم چې لاړ شي. Ich darf als Erster fahren. ما ته پرېښسته یا اجازه شته ده چې زه د ټولو نه لومړی لاړ شم. هو. Ich muss den roten PKW vorlassen. نه زه دا هم نه پرېږدم یا دا هم نه پرېږدم او حق زما دی زه ځم. Diese Frage wurde richtig beantwortet. 14 پوښتنه د 5 نمبرو پوښتنه ده. Welches Verhalten ist richtig? کومه کړنه دلته سمه ده. ګورو چې یو ته هم د ترافیک لوحه یا لیکدړه نسته ده. نو دلته هغه د راسته پر چپه باندې د لومړیتوب قانون پلی کیږي. دا آسماني موټر په ما باندې لومړیتوب لري او دا بایسکل چلونکی په دې آسماني موټر باندې لومړیتوب لري. Welches Verhalten ist richtig? کومه کړنه سمه ده. Der blaue PKW
Ja, der blaue PKW muss mich abbiegen lassen. ما ته باید اجازه راکړي دغه آسماني موټر چې زه لاړ شم. نه ich muss den Radfahrer abbiegen lassen. زه باید دغه بایسکل چلونکی پرېږدم چې لاړ شي. هو ich muss den blauen PKW durchfahren lassen. زه باید دغه آسماني موټر دا وړوکی چې ده دا پرېږدم لاړ شي. هو. Diese Frage wurde richtig beantwortet. ولسمه پوښتنه بیا هم د 5 نمبر پوښتنه ده. Welches Verhalten ist richtig؟ بیا هم انځوریزه پوښتنه ده. زه په داسې یو سړک باندې یم چې زه باید لومړیتوب ورکړم. یعنی دغه کومه راتاویدونکې لاره یا سړک چې ده دا لومړیتوب لري. پوښتنې ته راځو. Welches Verhalten ist richtig؟ کومه کړنه سمه ده. Ich darf die Kreuzung vor dem Motorrad überqueren. مخکې له دغه موټرسایکل چلونکي نه ماته اجازه شته ده چې زه د دې سړک نه واوړم. نه ich muss warten. دغه کومه د ترافیکي لوحه چې ده دا تاسو ته وایي چې تاسو باید بل چاته لومړیتوب ورکړئ. Diese Frage wurde richtig beantwortet. اتلسمه پوښتنه د 2 نمبر پوښتنه ده. د شیلډونو پوښتنه worauf weist diese Verkehrszeichen hin؟ تاسو ته دغه کوم ترافیکي لوحې چې وینئ د څه شي لارښوونه کوي؟ مونږ ته دا لارښوونه کوي چې دلته د ریل پټلۍ ده کوم ځای کې کله چې زه داسې راسته تاویږم په دې راسته تاویدو دلته زما مخې ته به د ریل پټلۍ راځي. Auf die Richtung aus der eine Zug kommen kann. د یوې خوا ته مونږ ته لارښوونه کوي چې د هغې خوا نه ریل راتلونکی وي. نه auf eine Umleitung die den Bahnübergang umgehen. Umleitung یوه بله لاره یوه جاګوزینه لاره چې هماغه ستاسو هدف ته تاسو رسوي. نه دا هم نه ده. auf eine Bahnübergang in der nach rechts führende Straße. یوه د ریل پټلۍ په هغه سړک باندې چې تاسو راسته خواته پې باندې تاویږئ. هو diese Frage wurde richtig beantwortet. نو لسمه پوښتنه د 3 نمبر پوښتنه ده. بیا هم ترافیکي لیکدړې دي 2 دانې لیکدړې مونږ ته دي. 100 متره stop. په 100 مترو کې باید تاسو ودرېږئ بل چاته لومړیتوب ورکئ. Was wird durch diese Verkehrskombination angekündigt؟ دغه د ترافیکي لیکدړو کومې 2 لیکدړې چې دي دوی مونږ ته د څه شي خبرتیا راکوي؟ Nach 100 Meter folgt das Verkehrszeichen Vorrang des Verkehrs Halt Vorfahrt gewähren Vorfahrt gewähren. وای تاسو په بل باندې لومړیتوب لرئ؟ نه Vorrang des Gegenverkehrs. هو را روان موټر په تاسو باندې لومړیتوب لري؟ نه دا هم نه ده ځکه مونږ دواړو ته هم دا یو شیلډ ده. halt Vorfahrt gewähren ودرېږه او Vorfahrt ورکه. نه درېږې نه ځکه که چېرته halt Vorfahrt gewähren هو د شټاپ شیلډ دی په 100 مترو کې مونږ به درېږو بیا پس د هغې نه به مخکې ځو. Vorfahrt gewähren دا ځکه کومبیناسیون یا 2 دانې دي یو دفعه به halt کوي ځکه دلته شټاپ راغلی ده بیا به Vorfahrt gewähren کوي او بل چاته به لومړیتوب ورکوي. Diese Frage wurde richtig beantwortet. که چېرته دغه کومبیناسیون یا دغه د شټاپ شیلډ نه وای نو یوازې Vorfahrt gewähren سم و. اوس دلته مونږ ته شټاپ د شټاپ دا معنا ورکوي چې تاسو باید ودرېږئ بل چاته لومړیتوب ورکوي. شلمه پوښتنه د 3 نمبر پوښتنه ده. Was soll man beim Tanken beachten؟ کله چې تاسو تیل اچوئ نو څه شی ته باید پام وي؟ keine Kraftstoffdämpfen einatmen. کله چې تاسو تیل اچوئ نو اجازه نشته د تاسو ته چې تاسو تیل بوی کوئ. nicht nachtanken wenn der Tank voll ist und die Pistol abgeschaltet hat. کله چې تاسو اتومات ته دغه د تیلو تفنګچه په موټر کې نه باسئ د بټن یې وهئ اتومات کله چې د تاسو ټانکۍ ډکېږي هغه خوشې کېږي. کله چې ماشین وویل چې سټاپ څه نور تیل مه اچوه بیا نور نو تیل مه اچوه کوشش مه کوه چې بیا هم تفنګچه په چغ کې او تیل واچوئ. möglichst randvoll tanken. فقط هغونه امکان ولري چې اخره پورې ټانکن که نه اخره پورې به نه ټانکوي فقط همغه څومره چې امکان لري هغونه به ټانکوي. دا möglichst randvoll tanken معنا دا چې تر پوزې پورې ښه صحیح تیل پکې واچوه چې ته نه راتوی سي. نه دغه دواړه سم دي. راځو د بلې برخې پوښتنو ته. 3مه پوښتنه د لومړۍ پوښتنه بیا هم انځوریزه پوښتنه. په انځور کې ماته ښایي چې دغه سور موټر د ښي یا د چپ لاس نه را روان دی راسته خواته راتاویږي.
لږ زره کې ګڼه ګونه هم ده، دلته د سرک هم بند دی. ګورو پوښتنې ته ځو. Wie verhalten Sie sich, wenn Sie geradeaus weiterfahren wollen? څنګه کومه کړنه کوئ کله چې اوس تاسو غواړئ مخامخ لاړ شئ؟ Abbremsen und dem Vorfahrenden den Fahrstreifwechsel ermöglichen. بریک ونیسئ، دغه موټر ته اجازه ورکړئ چې د دې سرک نه راواوړي دې خواته، اگر چې ستاسو حق دی. هو، زه بریک نیسم او دې موټر ته لاره ورکوم چې راواوړي. Die anderen Fahrzeuge auf dem linken Fahrstreifen überholen, weil die Ampel grün ist. Die anderen Fahrzeuge auf dem linken Fahrstreifen überholen, weil die grüne zeigt. weil die Ampel grün zeigt. د دغه موټرونو نه داسې راسره تیر سه په منډه لاړ سه ځکه تا ته خو چراغ دلته شین ده. نه. Der Vorausfahrenden durchhypen darauf hinweisen. دغه موټرونو ته د ارن په وسیله باندې ووایه dass zu kurz vor der Kreuzung nicht den Fahrstreifen wechseln darf. چې دلته تاسو د دغه څلور لارې نه لنډ نه سئ کولای خپله ځغاستلیکه را تبدیله کړئ یا بدله کړئ. نه، دننه خر کې کوی سي او بل تاسو اجازه نه لرئ چې په هر چا باندې ارن وکوئ. باید تاسو ډیفنسیو فاغن وکوئ یا دفاعي حالت کې اوسئ. معلومدار خبر چې نور خپل اشتباهانې لري، خو دا نه کېږي چې تاسو په سرک باندې جنجال جوړ کړئ. دغه لومړی برخه لومړی ټاکنه سمه ده. Diese Frage wurde richtig beantwortet. دویمه پوښتنه بیا د 4 نمرو پوښتنه ده، بیا هم انځوریزه پوښتنه. زه غواړم د اوټوبان ته راننوځم، اشاره مې وهلې ده، مانه شاته بل موټر دی، رد په رد باندې لارې را روانې دي چپ لاس ته، زما د ننوتو لاره به څنګه وي؟ راځو پوښتنې ته. Sie fahren mindestens 2 Kilometer schneller als der grüne LKW. تاسو لږ تر لږه 20 کیلومتره په ساعت کې د دغه شنې لارې نه تیز یاستئ. Wie sollten Sie sich verhalten؟ دلته به اوس څنګه کړنه کوئ؟ سیاست چلند کوي. Ich fahre vor dem grünen LKW auf die Autobahn. زه د دغه موټر نه ځکه خو زه 20 کیلومتره په ساعت کې تیز هم یم، له دې نه مخکې زه غواړم اوټوبان ته راننوځم. هو، ich bremse ab und fahre hinter dem grünen LKW auf die Autobahn. زه بریک نیسم او د دغه موټر شاته یا د دغه LKW شاته زه اوټوبان ته راننوځم. نه، تا پسې بل موټر هم را روان ده. که چېرته ته غواړې د دې دواړو موټرونو منځ کې ننوځې، دلته بیا واټن ډېر کم ده، نو کېدای سي تا ته لاره درنه کړي ځکه بله LKW هم هغلته را روانه ده. Ich halte am Ende des Einfederungsstreifen und fahre nach dem blauen LKW auf die Autobahn. زه راځم دلته درېږم تر څو پورې چې دغه آسماني موټر نه وي تېر سوی، د دې نه کله چې دا تېر سو د دې نه وروسته زه راځم اوټوبان ته ننوځم. نه، ته دې نه تېز یې 20 کیلومتره په ساعت کې، نو سرعت د نور هم جیکه راواوړه سرک ته. Diese Frage wurde richtig beantwortet. Dritte پوښتنه. Was gilt auf der Autobahn? په اوټوبان کې کومې کړنې پلي کېدونکې دي؟ Bei Dunkelheit darf unter keinen Umständen schneller gefahren werden, als es die Reichweite des Abblendlichts zulässt. په اوټوبان کې به تاسو ته اجازه نشته چې دومره تیز لاړ شئ چې تاسو د خپل هغه ډیم څراغ اخواته څه شی نسي لیدلی. نه، تاسو کولی شئ څومره چې لیکلي وي په اوټوبان کې په هماغه اندازه باندې په اوټوبان کې موټر ته ځغاسته ورکړئ. Halten auf der Fahrbahn und auf dem Seitenstreifen verboten. موټر درول په ځغاستلیکه او یا د اوټوبان په څنډه باندې منع دي. هو. Rückwärts fahren verboten. په شا راتګ په اوټوبان کې منع دي. هو، دا دواړه سم دي. 4مه پوښتنه بیا هم د 4 نمرو پوښتنه ده. Wie dürfen Sie in Ihrem PKW ein Kleinkind mitnehmen؟ تاسو ته څنګه اجازه ده، څنګه کولای شئ یو وړوکی ماشوم په خپل موټر کې د ځانه سره بوځئ؟ In einer Baby-Tragtasche auf dem Hintersitz. Tragtasche هغه یو رقم خالتي چې پکې ماشوم اچوي او د شاته سیټ کې کېنوئ. Tragtasche. هو. In einer für das Kind geeigneten Rückhaltseinrichtungen mit Prüfzeichen. دا لومړی سمانه ده ځکه تاشه ده.
دغه دویم in einer für das Kind geeigneten Rückhaltseinrichtungen mit Prüfzeichen هغه یوه څوکۍ چې ماشوم پې باندې تکیه وکړي او کلک ونښلي او هغه هم ازمایښت سوې یا ثابته سوې وي بدله نه وي خرابه نه وي هغه چوکۍ اجازه سته ده یا په هغه چوکۍ باندې اجازه سته ده چې تاسو ماشوم کېنوئ او د ځان سره یې بوځئ auf dem Schoß einer erwachsenen Person د یو لوی یا د مشر سړي په زنګانه باندې ماشوم کېنوئ او لاړ سئ نه فقط دغه سمه ده. پنځمه پوښتنه د 3 نمرو پوښتنه ده was ist eine Ladung bei Dunkelheit oder wie ist eine Ladung bei Dunkelheit oder schlechter Sicht kenntlich zu machen, wenn sie seitlich mehr als 40 cm über die Begrenzungsleuchten des Fahrzeugs hin rausragt. کله چې تاسو په تیاره کې موټر باندې بار کړی وي او ستاسو بار دومره برداره وي چې 40 سانتي متر د موټر د هغه اړخونو نه واوړي نو دا به تاسو څنګه په تیاره کې مسؤونوئ چې بل موټر ته یې وښیئ دا بار د موټر د بر نه ډیر ده. nach hinten durch rotes Licht شاته د سره چراغ په واسطه nach vorne durch weißes Licht مخامخ د یو یا کله چې زه په خپل لاس باندې مخامخ روان یم د یو سپین چراغ په واسطه باندې به زه دواړه خیمه هم مخامخ راتلونکي موټر ته او هم د شاله خوا نه راتلونکي موټر ته به خیمه چې دا بار د اصلي بر نه ډیر دی. Diese Frage wurde richtig beantwortet. Spagama Pochtana, der 3 Numero Pochtana da. Sie möchten einen Anhänger mitführen. Was müssen Sie beachten? Das Ware ja oder ein Trailer. Kaga wadu kevi agar zan passe watare. Nutzstamo bayat pamwi. Der Motor passe watare. Die maximale zulässige Stutzlast an der Anhängskupplung. Haga بوکسل چې د موټر د ټریلر او د موټر ترمنځ وي او یو بل سره نښلي د هغې وزن څومره چې تاسو ته مجاز وي هغه Zuladung des Anhängers د ماکسیماله Zuladung des Anhängers هغه اندازه چې تاسو ته ټاکل سوي وي په هغه اندازه باندې بار په ټریلر باندې هو die maximale zulässige Anhängsgelast des Fahrzeuge او همچنان هغه اندازه چې تاسو ته اجازه یا کمپنۍ اجازه درکړې ده چې دومره وزن کولی سي دا موټر یې جګ کړي یا دومره وزن لري دا موټر ټول هغه څومره چې تاسو ته اجازه درکړ سوې ده په هغه اندازه تاسو کولی سئ د موټر وزن جمع د ټریلر وزن جمع د وزن د بار وزن ټول باید په همغه یو اندازه باندې وي چې تاسو وکولی سئ هغه ټریلر ځان پسې وتړئ دا 3 واړه سم دي. Wama Pochtana, de 2 Numero Pochtana, da wie können Sie den Motorstandöl kontrollieren? څنګه تاسو کولای سئ د موبلاینو اندازه د موټر معلومه کړئ je nach Kraftfahrzeuge mittels Fahrerinformationssystem د هر موټر کوم هغه سیستم چې د موټر چلوونکي لپاره د هغه سیستم په وسیله باندې تاسو کولای سئ د موټر موبلاین چیک کوي Ölmessstab هغه کوم سیخ چې د موبلاینو په ذخیرهګاه کې کته سوی ده سهار چې راګورئ هغه تاسو ته هم ښیي چې څومره موبلاین په موټر کې دي او ځینې موټرونه دا نوي موټرونه کوم سیستم چې لري دا هم تاسو ته خبرداری درکوي چې د موټر موبلاین وګورئ یا یې چیک کړئ چې په کومه اندازه باندې دي. Diese Frage wurde richtig beantwortet. Der 3 Numero Pochtana da Sie müssen ein defektes Rad demontieren. In welchen Reihenfolge sollten Sie vorgehen? تاسو غواړئ یو خراب ټایر یا پنچر ټایر یا بچ سوی ټایر د موټر نه لرې کړئ او بل نوی یا شتبني ټایر ورته واچوئ. In welchen Reihenfolge sollten Sie gehen؟ نو کومې لارښوونې په اساس باندې تاسو باید اوس ټایر تبدیله کړئ. اول وی Fahrzeug gegen Wegrollen sichern. موټر د شاته تلو نه مسؤون کړئ چې موټر شاته لاړ نسي. Wagenheber ansetzen. موټر ته جک کېږدئ. Fahrzeug anheben. موټر د جک په واسطه باندې جک کړئ. Rad Muttern lösen. نټونه سست کړئ د موټر. Rad Muttern herausdrehen.
نټونه د موټر راوباسئ، د ټایرونو نټونه راوباسئ. زما په خیال همدا هم صحیح ده، ځکه دلته بیا وایي واګن هیبه انزیتسن، دلته وایي اول وایي جک کېدی، بیا موټر ته تیږه کېدی چې ونه ښویېږي، شاته لاړ نه سي، بیا نټونه سست کوي، بیا موټر جیک کوي او بیا پس د هغې نه نټونه د موټر نه راوباسئ. دریم وایي Fahrzeug gegen Wegrollen sichern، موټر د شاته تلو نه مسؤونه کوي. Wagenheber ansetzen، جک کېدی. Rad Muttern lösen، نټونه سست کوي. Fahrzeug anheben، موټر جیک کوي د جک په واسطه باندې. Rad Muttern herausdrehen، دا نټونه د موټر راوباسئ. هو دا دریم سم دی. اول سر کې تاسو موټر ته تیږه ږدئ، بیا پس د هغې نه جک دی چې جک هم کېښوده، نټونه سستوئ، نټونه هم سست کړه، پس د هغې نه جک نور هم جیږوئ چې موټر جیک سي، بیا پس د هغې نه تاسو نټونه ټول راباسئ. Diese Frage wurde richtig beantwortet. لسمه پوښتنه د دریو نمرو پوښتنه ده. Wobei kann sie eine Geschwindigkeitsregelanlage Tempomat unterstützen؟ د ټیمپومات هغه وسیله یا هغه کومکي سیستم دی چې په نوي موټرونو کې کله چې تاسو دا عیار کوئ نو تاسو به ورته ووایئ مثلا زه غواړم په دغه ساحه کې 80 کیلومتره په ساعت کې لاړ شم، نو تاسو که موټر ته څومره په اندازه باندې زیات ریز هم ورکړئ موټر د 80 نه جګیږي. او یا که تاسو په د 10 په ساحه کې هستئ او غواړئ په 10 ساحه کې لاړ شئ، تاسو دا ټیمپومات 10 ته عیاروئ، که هلته تاسو څومره ریز ورکړئ د 10 نه هغه موټر نور تیز نه ځي. وایي دغه تاسو څنګه حمایه کولی شئ؟ Beim Einhalten einer gleichbleibenden Geschwindigkeit، کله چې مونږ غواړو یو سرعت تر ډیره زمانه پورې واخلو یا په یو سرعت کې لاړ شو، په einer energiesparenden Fahrweise، برقي موټرونو ته دا ډیر ښه سیستم ده چې کولی شي برق د هغوی سپما کړي او ډیر مصرف نه شي. یعنې دا هغه سیستم ده کله چې تاسو دا عیار کړئ، وایي 80 کې ځم، تاسو موټر که څومره تاسو ورته ریز هم ورکړئ 80 نه جګیږي، که په 10 کې عیار کړئ په همغه 10 کې بس تاسو موټر ځي. Diese Frage wurde richtig beantwortet. دا و د دې برخې پوښتنې. که چیرته په ژباړه کې کومه ستونزه وي کولی شئ راته په کومنټ کې ولیکئ، او که غواړئ چې نورو ته هم دا درسونه ورسیږي کوشش وکوئ چې چینل سبسکرایب کړئ، خپل څرګندونې مونږ ته ولیکئ او تر نورو پورې هم دا چینل ورسوئ. تر بیا ښې چارې، الله مو مل.